بلاک به څنګه کې بی انټر نوم به ورکړي مثلا د A3 یا مخ بلاک کړی دی سلیکټ آبجیکټ کوم آبجیکټ دی دا بلاک دی بلاک ګټه دا ده چې ته بلاک کې کې هلته چې بیا شیټو ته لاړ شي دېرش څلوېښت شیټه وي درته په یوه کې تغیر کړي که ما په ټوله کې تغیر وي که دا بلاک نه وي بیا به یو تغیر راوي پوه شوې نو دا د چې کله بلاک کړلو دا اوس څنګه که د دو دا انتخاب که کنټرول سی او راشه دلته سیول تریډي ټمپلیټ مې تاسو خسته و دا دی که نه دلته کنټرول وي دا لې منظم یو ځای کېږده ده دا لې د کېښوده منظم راغله که نه اوس دا نه دي دا واخله د دو نه کش که دلته دا په 250 او دا واخله د دو په د موبایل کې واچسپوه ځکه چې په نیمایي کې پلان راځي په نیمایي کې څه راځي پروفایل دا دلته کېږده او دا نقطه واخله دلته کېږده دا منظم شده نو دلته دغه نور تاروم د یاده ونوځي دا یې سي هلته مو دا مو دلته ام کار نه کو که نه په د کمپیوټر دغه واخلئ دا دلې کېږدئ د سکیل په وسیله کې یو څه کوچنی کولی شئ چې مثلا 0.15 نو هر شیټ کې به د تا نور تارو راځي که چېرې د دا لرې کتې بیا نه راځي بیا خپله زموږ زیاتره پروژه کې نشته دي بیا هغه هلته کمنډر کې وي نور تارو یې کومه نشته بیا به هغه په هر شیټ کې خپله یږدې په شیټ کې به یږدې په هر یو شیټ کې وخت نیسي دا د خپله د جدول ورته راوړه دا د خپل شاید ټول منظم درته راوړه اوس به یو کار وکړه د دغه لیار په داخل کې به کلیک وکړې دا سکیل باید 0 وي د پلان پروفایل لپاره که ته په 0 سکیل پرنټ کې نو 0 وي که 500 وي 500 که 200 وي که 200 دا بل به مو ګورې چې ده هم 0 دی واره کې نوم هم چینج کې درته اسې پر ده دا به مثلا ورته څه کې A3 نه A4 هم میگه مشکل څه رقم شته وغواړئ جوړ خو بیا به دلته A4 جوړوي دلته به ځې په سیټ اپ منیجر کې به A4 ورته جوړوي A4 به انتخابوي مفهومي پوه شوئ نو خپله چې تاسو ورکه سیوترډي کې جوړوئ هر خلی ورکه جوړوئ خپله لوګو ورته راوړئ خپل جدول ورته راوړئ هر شی راوړئ دلته اوس دلته ته بیا دا تغییر شي دا یو دانه تغییر کې ټول اتومات تغییر مفهومي پوه شوئ انشاءالله دا چې کله واخیستلو دا به څنګه کې دا له پایل ته راشئ سیواز به کې یو نوم به ورکړئ مثلا ورته وایئ چې زرین بدلون انجینر کانسلټنسي صحیح شوه دا به یو کار وکړئ چې ټمپلیټ به ورته انتخاب کړئ دا چیرې حساب کوئ دا دلته یو شته هم دی تیار خو زه ورته وایم چې مثلا ZBEAS2 یو شته تیار که نه دا به سیو کړئ او سیو آل لیر دا به اوکې کړئ اوس به د سیوترډي ته چې راشئ جنرال پلان پروډکشن دلته تا نه ټمپلیټ غواړي نیکسټ په کوم ټمپلیټ کې ته دا بیا پرنټ کوئ پلان آنلی پلان اند پروفایل که پلان تانو که پروفایل تانو درته چې نه پلان او پروفایل دواړه یو شی دلته راشئ دا مو نکړ دا ټمپلیټ چې ته کله لیاب شته انتخاب کړې دا یو دانه دا د انتخاب دی په دو رایټ کلیک وکړه یا پراپرټي ووایه پراپرټي دلته ورته انتخاب دی ګوره دا څنګه نه راځي هغه یې چیرې دی دا دلته باید هغه ورسره راشي پلان ورسره راشي چې په ده کې پلان کوم په ده کې پروفایل کوم دلته چیرې ځي څه مخکې مې تاسو ته وښه چې دا څنګه نه راځي پلان دا لینک ټو شیټ دا ولې نه راځي ښه دا داسې ها د ډسپلی جبل باشه چیز میآید پلان و پلان میآید پراپرتیز زر سری دی پلان باید راشی در توالی ندازی
خدای به وګورو نو پیم چې دا څنګه لري باید راشي ښه شیت یس bring to front تو دا بیا زه وګورم چې کوم دا ول نه راځي دا باید راشي چې کومه کې پلان کوي کومه کې پروفایل کوي ښه دا راځي کې اوس دلته چې راغله دا به انتخاب کې خپل لیاف په هغه ورته چې کوم تا جوړ کړی دی هغه به پیدا کړه ډیزاین کچې ته په ډیسکټاپ سی وی ډیسکټاپ نه واخله کنه زد بی ای سی اس دو دا انتخاب کا دا براسن راشي د نوم ورکول په دا چې ګوره ا3 مور کړه تر راغله علی کنه مشخص نوم ورکې کنه به دا ته چې چیرې پیدا کړ کوم یو دی هغه ایسه پر ته پرېږدې مالې دا نه معلومه چې ایسه پر کوم یو دی دا ایسه پر دې کده نو دا به ورته انتخاب کې اوکې ښه اوس along alignment دا وی پارټونه موږ ته چې alignment پرنټ کوو څومره ساحه عموما په 1000 مقیاس په ا3 ورکه کې چې تاسو پروژه پرنټ کوئ په 1000 مقیاس په ا3 ورکه کې 2.5-300 پورې 2.5-300 متره بعد کې راشي ا دې موږ تاسو چې 500 دي هغه په ا3 کې نه دي هغه اصلا جوړ شوی دی یو ورکه دی پاره او یو 500 په ا3 کې د 300 نه زیات نه رسي 300 الا 300 فور کم یا باز ما چند 200 چند یا 200 دا ا3 او په یا کې 500 متره رسي ټول دې سره روټیشن دا الاینمنټونه وی روټیشن کزنه مطابق د الاینمنت باید لاړ شکنه یو بل کله چې وی پورت جوړیږي وی پورت مثلا دا وی پورت دی دا الاینمنت دی الاینمنت د 300 متره ساحه ز په واقع کې څنګه کومه فریم کې راوالم ته دوه پرې دوهم الاینمنت چې کېږي غاړه ته یم لاس متره دغه نه شروع کداسي یو لاس متر داخل چې بیا بل خو زه وینم ناس روسان دغه د شروع نشي صفر نه هغه دا کېما چې میگه ماچ لاین څه وځي درته ښایم نیکست دته به نوم ورته ورکړئ د وی فریم لپاره چې مثلا څه نوم دی وی فریم ډسکرپشن کې څه ورکاوي چې نه ورکاوي نیکست سناپ ټو دا به وسالته به درته وښایم دا ته اوس نه پی بیا درته مو چې دا غوښتنه ده سیټینګ کې کیا دی که پروفایل لپاره کوم سیټینګ وکړه دي کنه و دا فريمونه راغل دا لاس متر ګوري دا اول دی کنه بیا دا بل د دونه دوه لاس متر بیا دا شروع شي چې ځکه کله دا دوه ما غوینم چې اولم لګو سو وینم چې دا د دوه شروع شوی چې دا اولم یو څو وینم چې دا د دوه شروع شوی دی دوه تای ماچ لاین وین کی ماچ لاین یعنی د دوه څخه بل شروع کی ځکه دا دوام لیاف جوړاوم مالته د اول لیاف ته یو څه ساحه متراشد کې چې وینم چې دا ته رقم شکل اوس خطا فقط وی پرو دا پلان د ټوټو تقسیم کوم دا څنګه دلته پروفایل هم ورته تقسیم کې چې پروفایل په دغه اندازه راشي دغه اندازه مثلا د صفر نه ته دغه زموږ تاسو سره خستای دغه صفر نه دغه ځای صاحب پروفایل مترسم کا د صفر نه ته دغه صاحب پر چې د پروفایل دغه مترسم خو یو کار بکای ښه یو شی تم فکر وی چې کلم پر دا پروفایل نشټونه لیاوټونه چول دا اسکیل به تاسو زر ویدالې حتی چې کوم لیاوټ جوړ کړی دی دغه اسکیل چې هر څه وداله بمس اسکیل ما شما چند بود اونجا 1000 بود اینجا باید 1000 باشه در دراینگ وقتی که برای کراس سکشن مثلا اونجا لیاوت جور میکنی و تمپلیت اسکیلش هم مثلا 2.5 میباشه اینجا با 2.5 میباشه دا بیا مشکل پیش میاد اسکیلم چې ګډوډ شي بیا دا اسانه نه لري چې ډیر راځي مثلا په پروفایل کې زو تاسو یو وخت چک وکړئ ځان لپاره پروژه ده هلته 1000 جوړ کې دلته 200 جوړ نسي بیا دا لیاوت ته وچوي په یو لیاوت کې په یو 3 ورکه کې د 2000 متر ځای شي کیلومتر سره کوي خوشوي نو بیا سکیل ګډوډ ما کوي بیا راشه جنرال ته په جنرال کې وی پریم واچول اوس کریټ شیټ وای وی پریم نوم هم دادی کنه یو پریم خلک انتخاباوي مثلا یک دو سه ما ممکن نه مکمل کولگی که یو څه تغاړی یو څه نه وخت انتخاب ښه د لیاوټونه څنګه جوړ شي نمبر اف لیاوت فار نیو دراوینګ یک دراوینګ نه واس کو دا اونجا برای ما جای باشه ما ممکن نه نام all layout in one new drawing برای دایی خوا مثلا چند تانه نیو دراوینگ جو خلاص میشه من یک دو سه چند تا چیز از ما و شما تقریبا زیاد است نه
45 از 44 شروع شده 45 ای که از 44 چرا شروع شده د څلور څلوېښت نه څنګه شروع شوی دی پروفایل ته ورشئ یو دلته زه سره بیا نه اچوم خو دا چې نیکسټ کوي دلته یو هغه راځي نیکسټ دا چیرې راځي دا ورته صرف یو کوي اولا چې کله لیاق کول دا ورته یو کوي ونه شروع کیږي پوه شوئ پې نو راشئ دلته جنرال پلان هغه دومره مهم نه دي که یو هم نشي مشکل نه لري خو دغه یو کوي دغه درسه پاتې نشي ځکه چې دلته شیټ رسي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 بیا که دلته بل عدد وي د هغو ته شروع کړي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 all layout in the current drawing from the current drawing کې موږ څنګه کوو ځای کوو نوم ورته ورکوو پلان پی ان پی پلان ان پروفایل دغه ځای ته هم فکر وي دغه ځای د بیان یې نه صحیح دا یو لینک دی ورسره که دا د بیان یې صحیح تاسې دلته فقط پلان پروفایل یو شیټ رسي بل نه رسي دا یو لینک دی چې نیکسټ هم راوړه نیکسټ مسلسل بل شیټ مکمل راوړه دا هغه لینک دی دا لینک د دو ځای ورته ورکړل شوی دی چې نیکسټ کنټور دوهم دی موږ راوړو فقط دغه یو دی دغه علامې نه دغه دلته به نوم چینج کوئ نیکسټ دلته نور تارو وینئ ورته انتخاب ویپریم کریټ دلته یو شی دی الاین پروفایل and plan view at start دا داسې مفهوم لري ښه ګورئ دا ښه یو پروفایل دی دلته که نه پروفایل جوړوي وی at start د شروع نه یې ونیسه چې ته هر ځای ورسېدو at end د end د خونه یې پوره کنه align and profile at center دا سنټر په مرکز کې واچو مثلا شیت آخری ما و شما تقریبا 100 متر ساحه مانده همین 100 متر میگه دمی شروع جای به جای کنم یا دمی آخر جای به جای کنم یا دمی مابین جای پوش به مفهوم شیت آخر ما میگم که نه سنتر باید کل اگلایمنت مساوی شد اوکی اوس دلته یو ځای واچوئ دلته دا د شیټونه راځي PP1 PP2 کله چې پروژه دوه ته ورسي ستی دراني چې ترې کې پروژه ستی پاسې دوه دراني بیا چې کرو سیکشن واچوئ ډېره دراني چې ته دوه کار وکړو پلان پروفایل بیا به د دوه یوه کاپي واخلئ پلان پروفایل به جدا کړئ بله کاپي به واخلئ کرو سیکشن یې به جدا واچوئ ځکه فایل چې په دوه ځای کې کرو سیکشن یې ور واچوئ جدا بیا دراني اگر کراس سیکشن ما شما در اینجا چیز کنم پلات کنم باز گرنگ میشه مثلا این لیاوتا چند تا در راغل دادی کنه خود دلتا فقط یو آر ای انتر په دو پلان پروفایل کې بیا سیټینګ د سره کیږي څه شي نه دی راغلی مثلا ګلایي نه دی راغلی کنه دا دې څه نه دی ګلایي راغلی دا ته ګلایي شته دا ګلایي راغلی دی خو دا لیبل نه دی راغلی ورسره کنه دا اوس دا کړه له وګوره اول شي تا ورشه دا راغلی پلان پروډکشن هم چې منظم کړ د دونه یو کاپي واخلئ هغه کاپي په ځان ته واچوئ هغه ته به ولیکئ سی اس یعنې کراس سیکشن پلان پروفایل په یوه فایل کې او کراس سیکشن په بل فایل ځکه چې دا درانیږي دی که دا ته کراس سیکشن واچوئ هغه شیټونه زیات وي دا ډېر درانیږي بیا اوس دا دې راغله ګوره دې موږ ته اوس هغه ټمپلیټ ورسره غلی که نه اوس که دا ټمپلیټ ته تغیروي په دې ډبل کلیک وکړه اتومات دا د نوم یې تغییر کړه که نوم تغیروي که د پروژې نوم لیکئ که هر لیکئ ټول په ټولو لیاوټو کې په ټولو لیاوټو کې څنګه کېږي اتومات تغییر سر محترم پوښتنه کوم بعض وخت لکه سړی دا پروفایل جوړ کړي که نه دا د کراس سیکشنو کې اوس لکه دې کې کټینګ راغلی که نه کراس سیکشن کې بیا هغه هغلته فیلینګ راغلی ګډ وډي چې دا څه حساب دی دا په کراس سیکشن کې چې فیلینګ راغلی وي دا رقم د مشکل مقصد کټینګ دی بعض وخت که نه لکه اوس چې کراس سیکشن یې سیټ کړو دغه مثال به کې ښه کې واضح کړم درته صحیح شوه کراس سیکشن کې ښه درته واضح کېږي او 100% چې پروفایل کې فیلینګ وي هلته 100% باید کاټي هغه وي فیلینګ وي دا بعضې موږ ورلیدلي که نه چې
ښه دا چې کله تغییر کې دا به بیا راشه کلوز سیو به کې څه تغییرات شکل واستلی دي کنه تغییرات خدا تر واستای شي غاده تا سوال چې دی غایو خو د مشکل دا دی چې ته کله کوریډور ورته معرفي کوې هلته زیاتره وخت تاسو ډیزاین لاین نه دی ورته معرفي کړی اګزسټینګ لاین ورته معرفي کړی هلته چې ته پروفایل هر څه پیلینګ ورته ولې دا نه ځي هلته هغه کاټینګ یې مغه ځکه ته هلته ډیزاین لاین ته دی دا ډیزاین لاین ته کې دی کله چې ته کوریډور ته معرفي کوې دا کوریډور ته ډیزاین لاین ته معرفي کړی دی هغه ته نه دی معرفي کړی کله چې دغه ځای ته یوټونه راغلل یو کار دالې ما اول ازم پرونم درته وویل چې آر ای جی انټر کړئ آر ای جی ریژن آټو دا باید آف وي ښه او آپشن ته لاړ شئ آپشن دغه دلته وي همیشه دلته وایي دا ما دا لیکلی ښه د دوی ګټه څه ده که زه دغه لیاب ته راشم اوس ځم دوم لیاب ته لږ مصروفیات کوم خو که بېرته بیا دغه لیاب ته راځم بیا مصروفیات نه کوم راسم راځي در ځي و بل لیاب اول حالت کې لږ مصروفیت کو بیا په دوم حالت کې مصروفیت نه کو هغه په حالت کې چې ریژن آټو دی آف وي او په آپشن کې د دریم آپشن انتخاب شوی بیا مصروفیت نه کوي او بعض وخت داسې مشکل پیښې دا د سپینه صفحه ده دا مشکل نشته شته دی خو بعض لیاب ته وړه بل لیاب ته وړه بېرته هغه شان راځي مشکل نه وي اوس دو لیاب ته ساده څه اوس بېرته هم ساده څه زر ځي خو دغه دوه آپشنان چې ورته وکړي اوس دلته پرون موږ تاسو یو بل کار ونه کړو که نه چې موږ تاسو ګلایي جدول ورته اډ نه کړل ما په همدې خاطر اډ نه کړل چې ګلایي جدول عموما دلته اټکوئ ګلایي دپاره جدول چې اټکوئ دلې اټکوئ بنچ مارک دا شان نشان ځکه چې کله زه اډ که ما ته موقعیت نه معلومېږي چېرې د جدول کېږدم مثال یې زه درکړم ګورې دلته راشئ که نه تریډی چې کله تاسو پلان پروفایل لیاوټو ته واچوئ او کرا سیکشن شیټو ته واچوئ چې دراني 8 کیلومتر لاس او شل 15 کیلومتر یې ډېر دراني اوس دلته زه یو جدول اټکوم که نه اول خو د ګلایي دپاره ما هغه د ګلایي نمبر اډ نه کو پرون ځکه چې ما پلان پروفایل تروش بیا به ماته منظم شیټ کو دا کله چې تاسو الاینمنټ انتخاب کړئ را بشئ اش ته او دلې به راشئ سنګل د هرې ګلایي جدا جدا کوئ یا مولټیپل مکمل ورته انتخاب که ګلایي ګوره دا دی سی یو سله شل زه چې نه سی یو بیا سی سی دوه سی درې داسې باید لاړ شي که نه نو څنګه یې کوئ دا کنترول زاید که الاینمنټ انتخاب که پروفایل ته راشه دا هلته هم کولی شئ چې ټاګ نمبر بیا وروسته تغییر کړئ به زه د هغه کوم بیا به تغییر هم کوم درته راشه پروفایل ته ملټیپل دا دی الاینمنټ لیبل دا راشه الاینمنټ په الاینمنټ کې شی انتخاب که ملټیپل سیګمنټ دلته ټیبل ټاګ نمبر ته ورشئ دا اتومات یو سله شل خسته شوی نو تا داسې دا یو که او دا هم څنګه که یو که اوکې اوس یې څنګه که ورته اډ یې که څه شته یې اډ که درته سی یو سی دوه سی درې کاربون نمبر اول کار دوم دریم څلورم د دو نمبر درته ویي ګوره خو بیا یو شی چې ته کله الاینمنټ تیر کې ګلایي دې وویلې راغله دلته د یوه نوې ګلایي اډ کړه دغه نوې ګلایي نمبر آخري خلي اول ځي تا آخر هغه اول ګلایي خلي بیا چې تا بله نوې انزرټ کړې ده بیا هغه نمبر خلي خو هغه نمبر بیا ته څنګه کولی شي چې ایډیټ یې کړې ښه نمبر داسې ایډیټ کولی شي چې کله دې دا انتخاب کړه را بشئ ری نمبر ته به راشئ څه شوه سیټینګ به ووایې اس دا خو د دوی درته څوارلس پورې دي اوس وګورو چې مثلا د چېرته آخري ګلایي وګورو چې څو ده آخري ګلایي څو ده سیلس ولې د موږ څوارلس دي څوارلس دا دي چې موږ چېرته انزرټ کړي دي نوې ګلایي مې حتما انزرټ کړي دي په کومه ساحه کې که وګورئ ګلایي به انزرټ شوي وي وګورو سی اته
سی اوه سی شپږ دا هلته ده سی 12 دا وروسته اډ شوي یعنې ته به د دوه د شروع پر وکړې داسې چې سی یو سی 2 دلته چې ده سی 11 دا ده دا به د دوه ته حساب کړې دا څومره ده مثلا دا څو ده سی 3 ده که نه دا له به راشې دا به انتخاب کې سی به انټر کې سی خو دلته دا چې ته سی انټر کې راسن یو خلي که نه نو ته به داسې کوې چې راسن یو ونخلي نو دا به انتخاب کې ری نمبر ټک ته به ورشي اس به ووایې څومره ګلایي باید موږ تاسو هغه شي نه درې څلورمه دلته به څلور وه درې به ورکړي څلورمه باید شي که نه دا به کېږي اوس به ګلایي انتخاب کې چیرې ده